راته ویم چې د زړکو په صابون باندې سر مینځه ریچو پکې جالې اچولي دي جالې پکې نه دي سر ټول ګنجې کو خلک وایي ګنجي واده او واده یې نه کو یزوی کویدم مې درله کړې ده نو چې فصل وکړو نو یې بارانونه خراب کړي یې زل خراب کړي چې فصل خرڅ کم نه طالب واده وکړم ځان خرڅولي فصل خرڅ کړي د دنیا په فلم خرڅ کړي دې مې شو اته د باندې نه واته وې دې کې نه واده کو دې کې نه واده کو دا په شکایت نه سفرې مې شته او دا به روزانه دا به اختر دې ته کار ختم شي اخر دا واده به تاسو مال کله کوي ما نه مازغه مخره چې هغه بابانک تی راشي که نه هغه سره بیا لګیا اوسه ماشومان د بچي او موږ بوډاګان روزه پورې واده وکړو دقه دې راغی سلام علیکم وعلیکم سلام ای پچه کنه وعلیکم السلام بازار راځو سلامونه جواب دا باغم د سره نشته راشه نه دې بیم راګي دې بازار الو کا پچه دا سواد وکړه راس بګره خلک ګوري دا مور دا راس مو بګره ګوري په یو وخت خدا خبره هم کوي کنه دا غجنې وکاله شي چې پردې تور سره کینولې ده ولې دا به تر کومې ناشته دې د ناسو خو میزان د کار مو کته ولې ځان له خدای وکړو ځان له خدای وکړه ها کینا زمانه څنګه نه بل بسوکی دا د خبرې دي د دې د لاسه چې کوم نه ماغه سپیدار او غاړه په نیمه بیا خرڅ کړه دا دغه خبرې د وجه نه چې صبر اته څوک پیغور نه راځي چې کله تاسو زموږ د اراده کوي منځ کې څه وایي روزي منځ کې څه خان روزي بس دې راکاته ختمه کوي اوس ته په سو خرڅ کړه غاړه په 2000 روپۍ مې ورکړه بس تر هغه پیسې خو دا سي سوري لاس ته اوس پیچتاو لګي خدای ته مې توبې نن سبا ودونه نو آسان نه دي دا واره زمونږ واده بچیو که نه نو خلکو به چې کوم نو کالي پیزار او دې څیزونو ته نه کتل خلکو کې به انسانیت او انسان ته به کتل ستاسو په وخت کې احساساتي موټرې وي هغې کې به ډولۍ راوړې او یا به بوخانې راوړې او زمونږ په وخت کې پیجارو ویګو ګاډي هونډا سیکو دا خبره صحیح ده زما ډولې پټانګه کې راوړې وه دا خبرې پرې ده داسې چلو کدل دا پیسې ورکا چې هغه قیمت زرګر له یو سي چې نه روډ باندې دکان دی ښه که نه معلوم دی درته معلوم دی راته ورته به وویې مور مې 40 روپۍ درکړي دي او 2 لکه روپۍ دا دي توله کالې به راله جوړ کړې ښه ښه مزېدار یې اساس کا چې ناوې مکې ښایسته ښکاري صحیح ده د پیسو خیال ساته تا به مخکې بټوه کې کېښودې که کېږي ښه هغه بټوه ډېره مضبوطه بټوه ده مضبوطه ده خو د شبه د مخ د رڼا شه دا په ټیم ورسوه او په ټیم کور ته راځه بس دا دی لاړم او دا دی راغلم خبره وده خبره زما داسې چلو که بس پیسې راوړو او ستا په دغه باندې رانه روان دي د واده غمونه بچه خپله خو ځان کړی او ما ته اوس خبرې کړې اصل خو دې ځان سره ښایسته کړې ډېر روانه چې لږ جوس دې وکړو وایي روځه لږ تقارېږه مه دقه یو ډکیم دی نو که چاته سم کار یې کړي نو زه به ورته ولې کار کوم نو که تا ورته سمه لار ښودي نو سم کار به هغه وکړي زه خو مې چینچو نور ورته څونه سمې لارې چې ورته به مې پټي ته بوځه نو پټي ته هم د بوتلو نه دی دغلته به شینولو ته ناستو او په تېر به شوتي ماشومونې ازبینو راته که نه دقه یو ډکې دی ته مې یو ډکې غم مه کوه مونږ به چې کوم دی خدای پاک د دې نه پاتې کېږي مونږ ته هر ځای کې یو چانس میلاوېږي یو شل روپۍ دې را پیدا کولی شو دقه وایم که نه بیخي ګورئ نن سبا ډېر زیات عادت خراب دي چانسي دی لږ سره ډېر ښه موټرسیکل دی ده سره ثبوته کول غواړي مړه دا خو ډېر اسان چل دی اسلامي څنګه به داسې کار وکړي که نه ته به دې دیوال سره ځان بېهوشه کړې ټیک او باقي مالې چل راځي بس ټیک ته که دا ځای ښه نه دی زه هم ځان ته را څادر خوروم ښه او غم مه کوه چې هغه رارسي چې ته پرېوتې غم مه کوه وای نو اوف علیکم سلام یا راوړه په خیر راځي لږ راکوشه وای دا مړه په ده باندې په مخه موټر راځي واده را روان وي راسه ایسته پسې چل وشو را پرېوتو دا خو دې مسلمان نه ولې عمر که نه نه خو مې ولا ډېر عمر په یو کار به ونه کړي کور دې دلته نږدې دی هوا ته مخامخ کور مې دی ښه دا مخامخ کور دی یاره یو مهرباني خو وکړه که نه وشه دې ګي اوبه راوړه
او بیم سکیو لګي به پترم کې کما ټیک شو دا زه مو بدل راوړم دا خو مسلمانی ده مو مسلمانان خو کېبل په کار نشو مونږ بس کوو صحیح دی په منډه راځه ښه نه من راځم ښه زما د موټرسایکل څخه خیر کوه بیا هم شزه وای راشه کنه پروتي نه شنو په شجاع شمسي صادر روانه هذا شايبين بكي لكن شاب كيف جينا خديري تمام زما د موټرسایکل څه شو زما سمه خیره دا غلو ښه ما یې ملګری وړې خو دوی زما د موټرسایکل به وته خو زه ځمه تاڼې ته چې راپورټ به وکړم چې پته یې ولګي چې کومه چې لومړی پلار نه کیلې راخلمه لکه چې بیمار دی جوسو تېره شوی مشه سړی دوا به راته وکړي زما د واده لپاره یو څو پیدارانو غاړې ټولې خرڅې کړې او بیا به یې چېرې وکړمه چې بیا بزرګر له ورشم یا کالی را اساس کړي چې واده مې وشي السلام علیکم وعلیکم السلام داسې کار وکړه که نه د جوسو لپاره را ښایسته کیلې راکړه جوس پکې کوم السلام عليكم وعلیکم السلام استاذي مو له 3 کیلو سیوان راکړه یا منګم تاجي دا وستاجي څه چاته پوښتنه Piche, Deco, piche! اے استاد تاسو کار دې کنه زبر سیوان بیا ولم پیدا کړی و زمانه کې ما ته دې پلان بیمار ده Piche, Deco, piche! Piche tu Deco! Uda Deco! دا ولا کېږي راځه شو یمرګي ما نه پټو پریوته راځه چرته کنه زه پټو ګورم دا نه لري سم ښه هذا سوي دا یې ساده ګوله ولې درز دې خوړه ګاډي والي څه چلو شو بټورانه جوړه زه غرق ته کړم دا دې څه چلو کو پته نه لګي وزن پورې راځي زه اوس بس کوم دغه خو زما د عمر اړې موړي وه تاسو شو ده اوس پوښتنه دونه ګرانه شوې ده چینچې والا 10 روپۍ چاته نه پرېږدي جګړې پې راسره کوي تا ولې مخ ته باټې اچولې سر دې ځوړند کړی څه چل شوي دی پلار دې مړ شو نه مور دې مړه شوه نه نو څه شړک د باندې راپروت دی چې سر دې ښکته کړی څه چل دی دا دې د دې زوی نه تپوس وکړه چې څه چل دی که دومخې څه چل دی بیا دې څه چل وکړو بیبي بازار ته تللی وم نو ما د جیله کیلې راخیستلې سره د چا پټو وویله بازار هم پوهې نه شو یا الله خیر دا پاسه پاسه بیبي بیبي انا منډه لګي اوبه راوړه اله پاسه یجینې پاسه څه چل در باندې وشو خدایه پاکه اله ساده ګله پاسه پاسه جینې پاسه بس زمونږ په نصیب کې نشته تا الله سټکوري که لوټه سره واده لوټلی چې تا غلیږه یوازې زه خو ستړی شوم که نه زه خو ما خو پردی سړی راوستو د سپیدارو په غاړه مې ګرځاو یو بوټی به مې ورته خاو او د هغې حساب کتاب مې زړه مې چین شو ورسره دا به څه کېږي بس ما ته خو پته نه لګي چې څه کېږي
پاک پروردګار دې د دې غل پړ باندې د رحم محبت وي کې چې موږ له د نسته او د غریبۍ د پیسې واپس ورو پاک پروردګار دې دا غل په لاس او په خپو راټول کړي دې د چا غریبۍ ته نه ګوري دا نه ګوري چې مریض به ورته پروت وي دا نه ګوري چې تر کفن پیسې به وي هغه خلکو نه جیبونه وي مشران وایي که نه چې سل کوره وران کې که نه خپل یو به آباد نه کړي پوه شولې که نه دا خلک د چا نه څه خبر دي چې خلکو به په څه سختو باندې دا را پیدا کړي او داسې تیارې ته ناست دي د بل جیب به کټ کړي یا به ورته ګوتې ورکښته کړي وبې بس باندې زه په نصیب په سر باندې سیره وینم دا د ډولۍ به کور ته راولم ما کره به ناوې وګرځي قورې به راکړه ناوې وګرځي چې د هغله په دې مارکېټونو کې ګرځي په پیسو په وانه شوی خو خپه په دې چې واده مې ماته شو دا دې الله سټ کړي کې خلک چې چېرته ځي نو د ترخ دا جیب داسې په بډه کې ورمنډي نو څوک ته جیب نه وایي یې سټ کړي یا داسې شد دی که نه تر اوس به پوره انتظار کې چې کله هغه واړه واړه بچ کي راغټ شي غټ سپېدار دې جوړ شي او بیا خرڅ کړمه بیا به پې دله بس بیا به زه په غونډۍ ګرځم نو بیا هغه ټکو کې ماله غونډۍ جوړه کړي نو زه به په هغې ګرځم پسا نیغ نیغ مه کېږه راته سر خوړلي یا کومه توره دې وکړه کار دې را نه وکته نو چې کور ته یې راوړې خو زه به دې زرګر دوکان ته ورولې که نه بس دې زما خو زړه چې ما خو یې به ته غټ سړی پوهېږې که نه نو واده غواړي او د پیسې د سنبالي دي چې خلک پیسې څنګه سنبالي تا الله کړي که وایي ما دا واده وکړه ته به سبا ښځه څه سنبال کړي کور به څه سنبال کړي هغه خلک جیب کې غولو نه ګرځوي بس دا خو پیازې ته راوچېږو ها نن ډېر ښه چانس ولګېد چانسي یلکه الله اسلامي دیګه خو بلا پیسې راووتې ویې شماره چانسي یا 2 لکه روپۍ دي او نن ښه چا 2 لکه روپۍ خو دي په دې پښتو کې خو صورت یاسین دی نو څه داسې کار کوو که نه چې دا خو پیسې زما اړه نه دي را دا پیسې ماله ته ما ته خو له غوږ کېږی که نه ټیک شو صورت یاسین پکې دی صورت یاسین به یوسو او په جومات کې به کېږي نه چانسي په جومات کې نه ږدم دا صورت یاسین هم په دې بټوه کې ښه دی او زه خو دا پیسې واپس د خپل مالک له وړم یار اسلامي ستا دماغ خراب یا ته خو ګډې وړې وې یار دونه غټه شوړه ومومه ته هغه هم ته واپس کړې چانسي په دې بټوه کې صورت یاسین پروت دی او ټول عمر ما غلاګانې کړي دي نن زما اړه کرکه کوي نو که دې خوښوي دا به خپل مالک له واپس یوسو او دا رضا کار بل مو شو شهنتي کاډی پکې دا دی پروت دی لکه نو پروت دی پکې یار هلک اسلامي ګوره مه کوه بیا به خفې دا تا چېرته اورېدلي دي غل چېرته چې کوم اغلا کړی دی هغه مالک ته واپس کړی اوسه پورې ما هم نه دي واپس کړی چاته چې چا نه مې غلا کړې ده اما خوړلي دي جوارۍ مې پې کړي دي شکر ډاکې مې پې کړي دي خو نن دا پیسې زما ضمیر نه علي او چانسي په دې باندې نه خفه کېږي خو هر څه کېږي راځه خپل مالک ته واپس وړم بیا یو کار وکړه چې ته خامخا واپس کړې که نه اسلامي 2 لکه روپۍ دي نیمې ما له راکړه او دا نیمې سته واپس کړه چې ته دونه ښه سړیتوب کېږه په سړیتوب په خپل ځای دی 1 روپۍ هم د دې نه خوځم او که ته دا خبرې کوې که نه نو نن د پس د ستا دا لاره او زما دا لاره خو دا پیسې زما ضمیر نه اخلي لکه ما څه نه دي ویلي زه به ستا ومنم لاړ به شم نو واپس به خو ګوره بیا به خفې اسلاميه په دې زما اړه نه خفه کېږي زما اړه ته باله سکون میلو شي چې دا زه خپل مالک ته ورکړم راځه واپس زه چې دا ګوله ته ورشه سیده ورچه وټبو مز دې بیا ورلېږي په خپله لږې دا پاپې کوزې کو دې کوڅې له ورشه ورله ورځي اوس خو چې کمدنه بازار ته نه لېږم نو ستا ستر دی ته ورشه ځه وینو که کور ودان چې خبره مې واورېده د خپلو لاسونه مې دم ختلي
د خپلو لاسونه به یې دم کېږي نه د هغې نه هسې هم دم ختلی و چې کټ ته وختې که نه نو ټک ته ټکه ته نه کې بازار ته ته نه زه ورشي چې سوټ پې هغه هلک په خبره پوهېږي داسې د کټ په خپې کې جوړې داسې په سطر شوی ته چې ستا عدت دی الله دې سټ کورې که تا ما لړو چو څنګه دې وروره ښې جوړې دا بټوه یې هلا زما بټوخه پیدا شوه یاره زه ستا تپوس کوم دا بټوخه ما نه تلې وه دا دې بټوه پیدا شوه خو زه ستا نه یو تپوس کوم دا بټوخه تا غیبولی شوه دا پیسې هم تا اخیستې شوې دا ولې تا واپس راوړې یروره بېشکه چې زه غلی یم ما ټول عمر غلاګانې کړي دي خو چې دا بټوه ما کله کولو کړه او ما پکې دا پیسې ولیدې نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم ما چې کله ستا پر دې بټوه کې د صورت یاسین ولیدو نو زما په ذهن کې یو خبره راغله ما دا صورت یاسین په دې وجه په دې بټوه کې پروت دی خو چې رستا نه دا بټوه روکه شوه نو د دې په برکت سره به واپس ما ته دا میلاویږي چې ما تا ته دا بټوه نه واپس کړې نو ستا به په دې صورت یاسین باندې عقیده کمزوره شوې وه ستا د مال سره سره به زه ستا د ایمان هم غلم او د نورو غلاګانو نه دا ما ته یو عظیمه ګناه ښکارېده نو ما ځکه تا ته واپس دا بټوه راوړه بچی الله دې دا باقي ژوند همدغه شان د نیکۍ په لاره کړي